دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک بیانون میں شروع کرو او دا غزوہ بدر چکم مشہور غزا لنبے دا نبی علیہ السلام شوی دا داغی بیان میں کرو. دا بدر پا غزا کی کافر تا یو ډیر مضبوط شکست ملو شو. ما در طویلیو چی او یا غٹ غٹ سردارانی پا کی مردار شو. نو دا مکے کافر پشمیر کی زیادو دا مسلمان نا او ټول مسلحو او بیم دمر خطرناک شکستو منتو نو دی ډیر زیاد پاغی خپو پریشانو. دغه زمانہ کې د مکې چې کوم سردار او ابو سفیان نوم ورستو مسلمان شوی دی ډېر زیات پریشان و. هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکه خو تجارتی قافله سالارو جنگ کې شریک شوی نو هغه قسم وخوړو وی تر سوچ ما د مسلمانانو لدا بدل نه غشته آگے پورے بازار نوے جامع ناچو غسل بنکو بی بی تب نزدیکے گمنا او بل دو چی زنانو با دے سڑو تا دے کافرانو سردارانو خاوندانو تا پیغورو ناچول بے خوندو تاسو زر کسان بے مسلمانان 314 اغی سر وصلنو او تاسو ټول مسلح وے او بیم دنو یونی ولو یادر کی مردار کلرو تختے دے دا پیغورو نبی ورکو تاسو بنگلی باچولیو کر تاسو غسلی نئے خزو با ہر خاون لپیغور ورکو تسنگ ڈوڑے خورے تسنگ او بس کے تال شرم نرازی شرمے گی نا حیا ندرزی نو که لوی لوی سرداران او یا کسا مردار شوی او چې کم د دین پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نه وینا چوم لام بم بنا سر کې به ګومنځم نه وام تر څو چې ما بدل نه اغوستی. نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې. بل دادی چې مسلمان سره جنگ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کیږي او نه پکې فصل کیږي. نو د شام لار خو د مدینه شریفه سره په نږدې تیریږي دغه تجارت لارم به بند شو. بل یو لار د تجارت وا په عراق باندې شام ته خو ډیره خطرناک او ډیره اوږده وه نو دا لارم پا دوی بند شو تجارتی دا خزو پیغورونم دی لوی کافرم تے سردارانم لشو یو میٹنگیو کو. میٹنگ کے تجویزون راتل چی دو خبری دی یا خو بزو دا خپل بدل باخلو یا بزان ختمو او یا با مسلمانانو سر جوڑا کون ذکر دا منگ دا تجارت لار دا منگ اوز بند دا دا موجودہ غلب سورج پس ختم شي سبکو یا به جوړه کو په جوړه کې زمونږ بیزتی را خو خپل بیزتی به برداشت کو او یا به خپل بدل او انتقام له جنگ بکو. نو عرب خوی غیرتیان وینه جوړه خو نه کو دی کې خو زمونږ بیزتی د چویر علمړم کړل او یاره نوام بوم تل او داغي پیسې را نه واغشته او بیا بم جوړه کو ای بس دا دوی به خبره بکو چې جنگ کو. جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلی ورتلل دي نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلی کې وردی نو جنگ ګرانی هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی. نو د بدر چې کومه قافله و د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو تماویلو جنگ شوی و د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو دا ګټه به مونږ په جنگ ولګو په دې به ځان له جنګي سامان والو په دې فیصله وشو او په غیر چاپیره قبایلی علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وي ځان له مرګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي
د چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې، د چا به پلار و، د چا به د هغه دوست به و، د چا به رشته دار و. د 3,000 لښکر دی په مکه کې تیار کړ او ځان سره ښځې روانې کړې، زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به موږ جنګ ښه تیز کوو، ولې که موږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي، لوڼه به رانه بوځي، نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږه لږ په غیرت کې راځو، نو مونږ به مضبوط جنګ کوو. او بل د ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به وې، نو دوی به راکې جوش پیدا کوي. دا فیصله وکړله حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې و، پټ مسلمانو ښکاری غږ نه کو. هغه یو خط ولیږه نبی علیہ السلام له راولېږه، یو قاصد له خط ورکو، وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما ورواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې. خط نبی علیہ السلام ته راورسېد. خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی، تقریبا 3,000 کسان دي، ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني، ځکه ځان سره لوڼه او ښځې روانې کړي دي. د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و. عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و، بدر کې مردار و. رور مردار شوی و شیبه، د عتبه زوی مردار شوی و ولید. نو دا هنده د عتبه لور ده، پلار تره رور دی مړو، دام ډېره پیش وه، بادره ښځه وه. او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه، هغې وې زم ښځې ځان سره روانې کړه، په ډېر لوی جوش کې روان دي. حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده، هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راووست. کم چې نوجوانان لکانو بعضې بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مو وایه، بل احیاء عند ربهم یرزقون، دا جمدی دي خدای سره دي، روزی ولا خدای ورکوي. داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو، نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کیو، هغوی وی سیب بارودو ورته میدان ته ولوځو، جنگ کو، که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومون ته بیا زمونږ ګټه ده، او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی، د مسلمان په دواړو کې خیر. بعضې کسانو رای دا و چې نه صاحب نوزو، هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي، او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو، نوزو بار ته. که دوی به راشي بار به موده دیری اخر به تنګ شي واپس به ځي، او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو، په غشو به م اولو، په کاڼو به م اولو، دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي، زمونږ بچي به م په کاڼو ولي، په خپله به وتښتي. په لارو کوڅو کې به خواره واره وي، تر کومې پورې به دوی یو ځای وي، مونږ به ورسره په تورو جنګو کو، ښځې به په کاڼو ولي، تښتي به. دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی. دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و، منافق دین په مشوره کې موجود دی. هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا حمله کړې ده او مونږ بار اوتی نو مونږ ماته مونته ده، او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده، نو نوځو. څوک وایي اوځو، څوک وایي نوځو. مدینه منوره کې دا میټینګ دی مسجد نبوي کې، حضور پاک مبارک پاسې د روغږی ونه کور ته ننوت،
چې ننوت صحابه وی مونږ غلطي وکړه. پکار دا و چې مونږ نبی علیہ السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه. نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده، نبي علیہ السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله ری ښکاره کړي. دې کې حضور پاک زغری چولې وي دوه او راووته. وی صاحب مونږ معافي غواړو، مونږ تا لاړو، اختیار د مشورې در نه کړه، خپلې فیصلې مو وکړې، خپلې رای مو ښکاره کړې. صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه. کوی چې وځو نو ځو، او کوی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي. مو زغره اچولې او د الله نوم به والو، د الله نه به امداد وغواړو. انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي، مدد به کوي. څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو، رب العالمین زمونږ مدد کړی دی. دې کې به الله زمونږ مدد کوي. ځای چې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت. کافر 3,000 دي، مسلمانان 1000 دي. د مدینې منورې نه چې راووتل یو ځای دی، اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد مستراح ورته وایي. حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادي واپس شي، که بالغ دی او که نابالغ دی، خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کاسو نه عمر کمی ادي واپس لاړ شي. نو چې چا عمر 14 14 هغه واپس کړ. یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه، کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ماونه باسي او جنگ کې مې پرېږدي. په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ. نو پیغمبر علیہ السلام پہ تیر شو او دی خدا نے لڑ ښکاره کړو نو وی نه وستو. نو حضرت یو بل صحابی دی حضرت سموره ابن جندب رضی اللہ عنہ هغه د سپ نه میدان ته راووتو. وی دا الله رسوله وی دې واپس کم او رافع دې پرېښود. مام ځان سره بوزا. نبی رسول هم حیران شو. وی صاحب زه پې تکړه یم، ګنې واله دې په پردونو راشي، که زه راو پرزولم بیا دې دې زه به نه ځم، او که ما راو پرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې. نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته ویره میدان ته شي په پردونو ورشه. چې دواړه سره په پردونو شو نو دا سموره ابن جندب لګي شو، هغه رافع یې راو پرزو. وی ګوره صاحب راو مې پرزو چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې. وی ښه ده ته هم پکې راځه. دومره شوق و په هلکانو کې، 14 کلن هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه، دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه، هغه محبت و او د حضور پاک سره مینه وه. حضور پاک لال د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی. هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3-4 کیلومتره بعد، اوس خو بالکل مخامخ دی، اوږد غټ غر دی، مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی. په شمالي جنوبي کې هم غټ دی، خو په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی. کافران راغلي د دې غر په خوا کې پراته ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه هغه هغوی نیولي مخکې نه راغلي. نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده، د احد دې غر ته، نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ. بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي. نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی
چت غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر دی بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی باراني اوبه پکې ځي هغه زمانه کې هم پکې باراني اوبه تلې اوس هم پکې باراني اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه مره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دیرو نو حضور پاک ویریده چې اسنه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چتا پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې په هغه وړه غونډۍ باندې کینول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې اسنه په دې خوړ کې پټ چې د کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنگ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافر و هغې وله مشر کړی و ورته یې وایي چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې مسلمان به مونږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل عبدالله ابن جبیر یې والا مشر کو وایي ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانی شي او مونږ جنګېږو مخ په مخ او د شا نه څوک حمله ونه کړي ډېره ښه جنگ شروع شو هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرسي ووې او چې کوم مړي په بدر کې شوي و هغه ورته را یاد کړل او جلاګانې وکړې ښه وجړل او ښه ګډې شوې ورته شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې جوش سره او په کبر راوتي دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او خدي ورته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا کړ او سار وختي جنگ شروع شو لومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغې کې چې کومې مشر و عبدالله ابن جبیر نو هغه له هدایات ورکړل ورته یې ویل تاسو به د دې غونډۍ نه بلکل نه کوزېږئ تر څو چې ما درته نه ویلې نو تاسو به دلته ناست شئ او وی که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح ومونږ ته بیا به هم نه کوزېږئ او که مونږ شکستو مونږ ته بیا به هم نه کوزېږئ او وی که تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزېږئ که مونږ ټول مړه شو غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزېږئ په دې غونډۍ به ناست شئ دې نه به نه کوزېږئ دا هدایات یې ورکړل جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې دغه انفرادي جګړې به وي په هغې کې خدای پاک مسلمانانو له برې ورکړي 2 کافران پکې خدای مردار کړل 2 ډېر شی دی چې 2 کافران مردار شو نو بس کافر خپې وخوې دی په تښتېدو شو نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي والی نو چې چا سره به توره وا به یې غورځوله منډه به یې واله که چا سره نیزه وا به یې غورځوله منډه به یې واله بس مسلمانان خو پوه شو چې کافر خو وتښتېدل څوک غر ته ختېدل څوک اخوا تښتېدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه یې راغونډول هغه تورې غنیزې د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډی یو صحابي
فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وی دا کافرانو خز ما پا خپل اولیدے چه خزو منڈے والے او پا غر کے خطے او دا خزو پا دے نالو کے چه کم داغی پازیبونو پینزیب چه چه وی امم لیدل منڈے وی خزے لگیا دی تختی او مسلمانان غنیمتو نہ گونڈی بلکہ مسلمانانو تور خپل کے خاو لکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک څه کوي مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړلو تختېدل ښځې مو تختېدلې او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نیزې خپلې کېښودې اسونه خپل چا سره چې وغې ودرول او لګیا دي مسلمانان هغه د کافرانو غنیمت مال راغونډی دې کې هم فایده چې دا تورې راغونډې کو هسې نه بیا جنګ شروع شي نو چې مال خو زموږ په قبضه کې ګر په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبد الله ابن جبیر ته په کوزي غنیمت با مونږ هم راغون امشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزيږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ اوس ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی وته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشتا خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزېږم هغه نور وته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی دا بالکل یې کړی دا خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزېږو اوس خو جنگ ختم شو تر قیامته پورې خو په دې غونډې نه یو ناسته چې بس موږ به همیشه ناست شو هغه د صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډې ښځې د کافرانو تښتېدې سړی لاړل تختېدل نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو موږ په غونډې څه کوو موږ به هم څه غنیمت راغونډ کړو که نه دا مشر ورته وایي چې که تاسو کوزېږئ کوشئ ما ته خو چې تر څو نبي علیه السلام نه ویلې زه نه کوزېږم دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو تو میم اختلاف راغی 40 کسه ترې راکوشو لس پاتې شو خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واغېشته چې غونډۍ خو خالي ده د دې نه مخکې د 2-3 اټیکه په دې خپل کې کړی دي چې په دې خپل کې براشم نشان او په مسلمان حمله وکم خو دې خو 50 کسه غشي وسره دی و تنبول او به تختېدل بیا به اټیکو کو دی په غشو بیا وشتل بیا به تختېدل هغه چې وکتل چې غونډه خو تقریبا خالی ده راشه موقده نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کو او په خپل کې کوشو او را عمله شو چې څنګه راورسېدل دې غونډې لا دی په غشو بیا گزارونه وکړل او اوس دی وخت کې خو دی لس پاتې دي سلوختي کو شوی دي نو غشي کم وا په غنو نو خوند نه کو نو دی غریبانان ورپسې د غونډې نه کوشو دی ته خو پتا وا چې کدا د اسونو لخر په مسلمان ورغی مسلمانان خو لګیا دي بیغمه دي تورې خودي دي غشي خودي دي نیزه خودي دي سامان را غونډي خدا ټول بدل ول کی نو دا خواران ورته کوشو پاغه خور کې او تورو سره وته ودرېدل چې د خالد ابن ولید د اسونو لخر منکی اپې ګڼ وو پسې د اسونو نه را کوشو جنگ وشو د الله صحابه خو پاغه خور کې شهیدان کړل لاس والا خو لاله شهیدان شو چې د الله سواله شهیدان شو نو میدان وته خالیو د شان رالل او پاسونو سواره دا په جنگ کې د پیاده فوج په نسبت ډیر بیا تکړای استه وسره نظر وسره توره ده دی خو بزان بچکی تختی اسغلول شي بل وجل شي مسلمانان لګیا دي هغه خو غریبانان وای چې زمونږ د شانه په غونډه 50 کسان دي زمونږ دفاع کیږي هغه څه خبر دي چې سلوخت کو شوی دی او لس شهیدان شو هغه خو بیغمه دي چې غونډه باندې زمونږ مرګري زمونږ دفاع شتا د شان اسم نشتا توری خودی دی او غنیمتونه غونډي دی وخت په د خالد ابن ولید د کافرو د اسونو د فوج ورغی او شروع یې په وکړه صحابه چې ګوري بس شهیدان کیږي یوم شهید کیږي بلم خدای دا سو شو دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بلې غزارونه شروع کړل کافرانو پکې اوازونه شروع کړل دا شیطانانو پکې چغې واله او داسې مشو چې عبد الله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې په وکړ او نبی علیہ السلام له یو پیغور ورکړ په خذها عني
وانا ابن قمیہ وی واخلا دا تورا دا غزار وی زدا قمیہ زویما حضور پاک پتا خیر کہ اقمک اللہ خدا دے ہلاک کا وہ نبی علیہ السلام پدا مخ مبارک ہوا پتورا باندې خو اغي دا اوسپنې ټوپه په سر وا او دا اوسپنې ټوپه کې دا کړي ودا اوسپنې نو هغه کړي کړو باندې تورو لګېدلا او هغه کړي په دې مخ مبارک کې ورننه وته دا مخامخ یو غاخه دې دوه پسې دا چې کوم دریم غاخ ته دانو دا سلورم غاخ دې دوه پسې خي طرف ته دا سلورم غاخ رباعي خي طرف ته برا دا نیم مات شو ډکړه شو او کړه په دې مخ مبارک کې پیوس شو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردست بادری وکړه دې ذره مخ کې شو او دا هغه عبد الله ابن قمیه د تورا غزارونو ته ځان ور مخ کې کو حضور پاک بچ کړ هغه شهید شو ولګید خمس بوت او ابن قمیوم په دقه سوچ راغلیو چې نبی علیہ السلام به نن دمنځ ختمو بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پر مخ کې شو ځان هغه تور ته مخ کو د ټول هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تیر کړل او لګید ډیر جاتو لګید نبی علیہ السلام صرف دغه یو غزارو لګید باقی بچ اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل او تقریبا شکل داغو د حضور پاک لګید یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه والا چې نبی علیہ السلام ولګید او ختم شو چې شیطان دا چغه والا الته مصعب ابن عمر پریوت ام د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی پزمکه پریوزي نو هغه ښکاری مداسه پورا شکل نخکاری بس دې کې صحابه خو خو دي او صحابه په شهیدان هم شو څوک داسه تخته او څوک داسه تخته او څوک غرته تخته چا خدا وکړل چې توري بالکل غردولې او چې نبی علیہ السلام شهید شونو د مونږ د جنت څخه فائدہ ده بس پرې چې مونږ مړ شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا ویني ډېرې تیزه سره روانې ډېرې تیزې ویني ترې روانې تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه ویني په جبا سټلې وی چې لازمه کې دونه رسېږي ویس کله حضور پاک ورته دونه وی چې دا وینه دی ونس کولې اوس کله بدون کې وینه د عام خلقو پلیته د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام وتو فرمایل چې مالکا د جنت زیره ورکه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامل شي د جهنم اور په حرام حضور پاک سے صحابی ته وی چې موچت کا دومره وینه دی لاړه دومره کمزور شو چې د اوچتېدو طاقت بیانو یو صحابی ته موچت کړي غلطه نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه ولو ګور کړی دا او هغه غر ته بر اوچت کړی دی اوچتېدو کې څه مقصد اوچتېدو کې دا مقصد نو چې خلکو نه ځان بچ کم نه نه غر ته خو چې وخته خو په غشي ته باندې او په نظر خلکو ته خامخ شوي دو مقصد یو مقصد دا چې دا خلک به ما وویني چې د جمع دی راغون بشي دا چې خلکو یې نبی هم شهید شو نو ما به وویني دی به راغون شي او دویم دا چې د خپل مرګري لږ صحیح کم چې دا مرګري په کوم طرف لاړ مشر له پکارم دی چې جنگ کې خپل مرګري وویني نو چې څنګه اوچت شو او په هغه کې کېناست او خلکو ته چغې کړې یا عباد الله ای دا خدای بندگانو راجمع شه نو صحابه ولیدو صحابه بیا راجمع شو چرورو صحابه راجمع کېږي بیا جنگ شروع شو دیکھے ابو سفیان راغی ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې را او د کافر لا هجوم دی نو لرې دی نه آواز وکړه فی القوم محمد صلی الله علیه وی محمد پکې جمع دی نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ جواب چا ورنکړ
یروي دی خو مړ دی. افی القوم ابن ابي قحافه وی په دې قوم کې ابوبکر جمدی رشتہ حضور پاک مور کوي جواب چې ورنکو وی دې مړ دی. وی افی القوم عمر ابن حضرت عمر ټینګ نشو هغه جذباتی دی. ابو سفیان د خدای دشمنه دا چې تا د چا نومونه واغشتل دا خدای تعالی جمدی پریخي دی دا مړه نه دي. دیکھ ابو سفیان یو نعره بلند کړه اعلو هبل لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد دا د هغوی یو نعره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو یو خدای یو بوت په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړي وی صاحب څه ورته ووایو وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل وی اعلو هبل تاسو وی الله اعلی و اجل زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لكم زموږ عزا خدای شته عزا دا غوی بوتو او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي وی څه وایو وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم خدای زمون مولا دی زمون کارساز دی زمون امدادګر دی ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو आवाज وکړ وی تاسو به په مړو کې مسلوینه ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي غوږونه پرې شوي دي شونډې پرې شوي دي مسله به ووینئ وی دا ګورې ما نه دي کړی دا اډر ما نه دي ورکړی خپل فوج ته ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي خو ګورې خپم پې نه یم خپم پې نه نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست. والحرب سجال او جنگ خو د بورقې مثال دی په بورقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي کله پې څوک اوبه راوباسي خو بدل مې د بدر واغېست. چې دا خبره یې وکړه دی کې صحابه بیا راجمع شو. دا خبرې کېدلې صحابه راجمع شو چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندلی نه نه شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخیست هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی میدان کافرو پرېښی دی تښتېدلی کافر دی نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوې خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. د هغې هم ډېر مړی شو تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابو پکې څونه ښکاره کړه او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایم. د نبي علیه السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې ورته وکړه هغه هم خیر یې شروع کړه ویستل الله رسول خیره ورته وکړه دې خلکو ته صرف دومره خبره د خولې مبارکې نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرتم کامیاب نشي چې د خپل پیغمبر زخمی کړ. دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جړلم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره ورته وکړه وی ان الله لم یبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را لېږلی او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه پوهېږي کدی پوهېدی نو په
خپل پیغمبر به غزار کو پیغمبر خودی ته د جنت لاره ښیي د دوی خیر ښه کوي د دوزخ نه بچ کوي دی خپل پیغمبر باندې گزارونه کو نه دا پوي دي نه پويږي حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې به د نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تنبول پر یو لاس دا لاس شل شو او چې هغه حلقه ده زغری د حضور پاک د مخ مبارک نه حضرت ابوبکر صدیق ورغه چې دا تیرو باسم د کمینه ورسره روانه وه نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ورمنډه کړې وی ابو بکر وی ستا د په خدای قسمی دا کار ماته پرېږده دا خدمت ماته پرېږده دا ته مه کوه وی ښه راشه راته راوباسه اچته راوته نو غاښونه یې ورته خپله رم کړل نو د حضرت ابو عبیده ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې سه حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه رامنډه کړه حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیبیان را پمنډه شوې حضرت عائشہ صدیقی به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی زخمیانو له به خوله کې اچولې منډې به یې والې او فاطمه رضی الله عنها راله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي اگر مې ایرې راواغشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده کم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه رامخکې شي ماما دې هم پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې راله نو مصعب ابن عمر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وجړل وی دا غم به اوس څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی هغه چې څنګه راله چا وی خاوند شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله وی ورور دی شهید شو وی الحمدلله او وی د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی بل سړی ونه مخې له راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی بل وله مخې له راغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیہ السلام څه حال دی وی جمدی دی خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا څلور کسانی شهیدان وی نبی علیہ السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه یو دی دفن دي څلور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چاردیواري ده په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا تو که زه به پې امین ویم یو به زه وکړم ته پې امین وی ما وی چې ښه نو وی ما چې ښه د مخکې دعا کوم وی وایه وی ما لاس اوچت کړ وی ما چې خدایه سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ما هغه وی په توره زار هغه وام یو بل ښه ستړي کړو
او بیا پیزه زورور شم او وی وهم او مردار شي. نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې خدما دعا مس کوم آمین به پوي. وی دې مو چې خدای سبا مې دی یو مضبوط کافر سره مقابله راوړي چې زیم وام امین وی خیو بل ستړي کو او بیا په ما زورور شي مو یو ما شهید کی. وی ما وی چې آمین. وی سار لمه دی یو مضبوط کافر سره مقابله رانا فقط دعا می خدای قبول کړه. وی زب ان ختم امن ختم پتور وال کو وی خستړی شو اینا غنه مو مردار شو. وی چې من نظر وک عبد الله ابن جحش تا او وی دیم دی یو کافر سره ختم دی مې چې دا دعا د دم قبول ده او زمام قبول ده. وی خیو مضبوط تکړه کافر سره ختم دی هغه پتور وای دیم وای وینا غانا په ضرور شو دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه ډېر بهادر اظهارو لومبي وخت یو تاسو ته مو چې د مسلمانانو په لدر نه و د دنیا کافر مردار کړل. نو د عتبه د علور د ابو سفیان خزه هندا داغه یو غلام وحشی نومو وحشی ابن حرب هغه سره خبره کړې و وی کتا زما د پلار بدل واغشته او حمزه دی شهید کړ. ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی حمزه دی شهید کړ. نو تا به په څه طریقه آزادو. وحشی وی په خپل رضی الله عنه مسلمان دی. وی ما سره وړنې ځګیا و حربه وته پاره به کې وی دی په وحد کې یو غټ کانی شاته پټ ناستو. وی مې چې حضرت حمزه په دې تیرېده زه په دې غزار کوم مخامخ واغله سوق نشو ورتلی. وینا غانا دې زما خواله را وی چې راغی بس هغه نیزګې مې اونیوه او غزار مې په قورو مې وشتا. بعض خلکو په جنگ کې په غشو وشتل کول بعض په دې نیزګې وشتل کول وی مې ورو وشتا. وی بس دا سره رسا په دې نوم لګېده په دې نوم باندې چې دا نیزت شاته وتا نوم را تیرو. وی ما پسې ګواخ وکړ خو بس را پریوت په هغې کې شهید شو. بیا هند راغلی دا دی خو د پلار قاتل و حضرت حمزه ولې ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم بچرتم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې شو. یې پوزه پرې کړه شونډې ته پرې کړې وې غوږونه ته پرې کړل سترګې ته وېستې او دا سینې والا وشلوله زړه ته راوېست پاغې چکونه ولګول اینه ته راوېسته پاغې چکونه ولګول او دا اندامونه په پړي کې واچول امیلې ته جوړ کړه د اندامونو نه او هغه غاړه کې واچول او ګډې دبا. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده د حضرت حمزه خور ده امراله حضرت زبیر ته حضور پاک او فرمایلو زبیر ورشه مور دې منې کړ چې دا خو خزه ده د خزې زړه خو ډېر کمزوري نو که دا خپل رورې په دې حالت کې ولید نو سجل پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې کړه. حضرت زبیر ورغی او مور ته ودرېده وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر ولا आवाज ورکو وی مور نبی علیہ السلام وی چې مور دې منع کا دغه څه ودرېده یا پځان نه پویدا یا دغه څه ودرېده. وی بچي ورشه ورارت نه وای چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبره او که زما رور ورواره په دې یریږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف ضرور دا لاش لګي نه ما یو دوه خبرې ورسره کوم. وی خو دې که تاسو کوم وی خدا الله رسوله مور خو مې داسې وی خزه پرېږده جدارا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وکړه الله سے مخامخ سینه شلیدلې و پکې زړه نشته پکې نه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته نو ته مخامخ ودرېدله. وی خلک وایي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي رورې تا له زه مبارکباد در راغلی
مبارکی در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل. د دې قربانۍ مبارکباد درته او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی و. پیغله مې غواړي چې حمزه خښ نه کم، په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیواناتو خوري، چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو او د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ کړي. خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي، ځکه یې ښخوم. صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی، د ډېرې لوی بهادرۍ. په غزوه احد کې په وخت کم دی زما په خیال، نو باقي واقع به درته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کوم که زندګي وي. او د دې واقعې چې کم مقاصد دي او کم اغراض دي او کم غرض دپاره مې شروع کړې ده، هغه به انشاءالله درته آینده جمعه کې بیان کړم. دعا کې رب العالمین زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي. نو خود چې کم شهدا دي الله تعالی ول لوی درجات ورکړي، خو موږ هم سوال کوو خدای پاک د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځول. دغه صحابو د قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی. خدای دا قربانۍ نصیب وکړي، هغه اجرونه ورکړي، او کم تکالیف چې دا الله په لار کې دي تیر کړي د هغې اجرونه او برکتونه نصیب کړي. پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. د حضور پاک راوړل شوي دین ټول امت کې خدای خور کړي، دم د فتنو او آفتونو مصیبتونو په حفاظت او په امان کې وساتي. مردگان ته دعا کوي چې تېر هفته کې بعضې کسان وفات شوي دي، نارینه او زنانه الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، روغ صحتونه وله ورکړي، د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي، او که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه له په روغو باندې بدله کړي، په یو یو قدم مونږ له نیکۍ او اجرونه راکړي، او تم د دین او د دنیا د دواړو برکتونو خیریتونو نصیب وګرځولی کړي. اخر وخت کې پخپلې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 560 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د جنگ احد بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دی د حارثه زوی دی او د مور او پلار نه چا تختولی. هغه زمانه کې چې به ماشوم او تختونو خرڅاو به په یو بل د غلام